بیزه د مرګه یریده د کساب کری شپه شوه یا بیزه د مرګه پټېده نو د کساب کری شپه شوه. دا متل مونږ په داسې ځای باندې کوو چې بني ادم د کم کار نه یریږي یا زړه ټکه خوري هم هغه ورته ورپېښه شي. بیزې د پاره ظاهره خبره ده چې د کساب کور د قتلګانه کم نه دی بلکې د کساب کار د بیزې رسېدل بس ظاهره خبره ده چې حلالېدل او ټوکړي ټوکړي کېدل دي. نو خبره چې راځي او مکه ځای راځي چې څه د پتندي کې وي څه په عضلې برخې وي هغه به درته در رسي. نو هسې خامخا په ځان باندې ټینشن پریشاني هله ګوله نه جوړول پکار چې څه دي هغه خو دي البته احتیاط او خپل اسباب کتل چې کوم دي هغه ډیر زیات ضروری دي. او بیزه که د مرګ پټیږي او د کساب کری شپه شي نو د هغې په تقدیر باندې مونږ او تاسو څه کولی شو.